د اکتوبر ستر انقلاب ټول جهان ورېږداوه، نو زموږ د ویاړه ډک د ثور انقلاب چې د اکتوبر د انقلاب نه په الهام اخیستلو سره بریالی شوی دی، هم د زیار ایستونکو خلکو ټوله نړۍ یې ورېږدوله. د افغانستان خلقي اردو د خلکو د انقلاب د کامیابیو کلکه دفاع کوي. خلق د نوي افغانستان سمبول دی. د خلق کلمه د افغانستان په دولتي نښان او د هغه په رپانده سرلوړي او جګ سره بیرغ باندې لیکل شوې ده. د افغانستان د خلکو د اردو منظم عسکر د لومړي ځل دپاره په دغسې شاندارو مراسمو کې د ثور د ستر پرتمین انقلاب د لومړۍ کلیزې په جشن کې برخه اخلي. د افغانستان د خلکو وسلوال پوځ هره شیبه او هره لحظه دې ته چمتو دی چې د خپلې خاورې د هرې لویشت او د ثور د ستر انقلاب د لویو موفقیتونو کلک دفاع وکړي. دا د جګړې پر ضد خلقي اردو د وطن د هر دښمن او د هر هغه چا چې د افغانستان د خلکو په خاوره باندې د تیري تور نیت ولري پر سر د لوی تندر په شان او د فنا کوونکي ګزار په څېر لګېږي. څخه وروسته د کابل د کار د ګوندي ناحیو منظمه مظاهره د سرو بیرغونو په څپاند بهیر کې د خلکو د ستر لارښوونکي د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د عمومي منشي د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت د انقلابي شورا د رئیس نور محمد ترکي په وړاندې د درناوي، احترام، هورا، چکچکو، انقلابي ترانو او حیرانوونکې خوشحالۍ سره په چیغو سره تېره شوه. دا د خلکو او ګوند د نه ماتېدونکي پیوستون ستره نمونه ده.